السلام علیکم ګرانو لیدونکو د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې به د جرمني یا الماني ژبې کتاب A1 Netzwerk نوی کتاب ده د هغه به نهم درس ولرو. تیر درسونو کې که چیرې تاسو برخه نه وي اخیستې یا مو هغه نه وي لیدلی نو د ټولو لینکونه د تشریح برخه کې موجود دي. کولی شئ چې په هغوی باندې کلیک وکوئ هماغه تیر درسونه وګورئ. همدا نهم درس د دریم څپرکي یا دریم چاپټر اخیرنی درس ده. نو په راتلونکي ویډیو کې به څلورم څپرکی یا څلورم چاپټر شروع کوو. دا د دریم څپرکي اخیرنی درس ده. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ د ټلیګرام ګروپ سره جوین شئ. هلته ځینې معلومات تاسو سره شریکوو. نو راځئ همدې درس شروع ده. دلته لرو پرسونن میمو یعنی د ځینو اشخاصو یادښتونه یا خاطرات. welche Personen haben den gleichen Beruf. یعنی کوم کسان عیني څه وظیفه دنده یا کار کسب لري. finden Sie die Paare. تاسو پیدا کړئ هغه جوړه. Christoph Waltz und in Hollywood populär. دا والتس دا هغه له استریا څخه ده یا اتریش څخه ده او دی په هالیوډ کې مشهور ده. hat auch schon 2 Oscars. تر اوسه پورې 2 د اوسکار جایزې ترلاسه کړې دي. ist Theater und Film Schauspieler. دی د تیاتر او د فلمونو لوبغاړی ده. und lebt in Berlin, London und Los Angeles. او په لندن، برلین او لوس انجلس کې اوسیږي. نو دا د همدې په اړه باندې معلومات. اوس دویم ته راځو. Anka Engelka wohnt in Köln. دا انګلکا په کولن کې اوسیږي، د کولن ښار کې اوسیږي. Sie macht Comedy und ist sehr lustig. او دا د کمیډي یا د هغه ټوکو یا فني برخه کې کار کوي. ist sehr lustig او ډیره با انرژي ده. Sie singt auch und spielt in Filmen. دا یعنی اوازخوانه هم ده، فلمونو کې هم لوبیږي. Anka Engelka spricht Marga Simpson auf Deutsch. او دا سیده خبرې کوي هغه د انیمیشن په شو کې په جرمني. نو همدا د دوی دواړو په اړه باندې معلومات. اوس دریم ته راځو. Fiona Gartefeld singt und macht Musik. دا سیده هغه اوازخواني کوي او میوزیک یعنی سندرې جوړوي. Sie spielt auch in Filmen und Serien. دا په فلمونو او سریالونو کې هم لوبیږي. Aktuell ist für sie Musik besonders wichtig. واقعیت سره میوزیک چې د هغه د دې لپاره یو خاص اهمیت لري. Sie hat ein eigenes Label. دا یعنی یو خپل لیبل لري. Veritable Records یعنی دا یو خپل خاص یو ځانګړی لیبل لري. دا د همدې په اړه باندې معلومات. اوس څلورم ته راځو. spielt rechts und das perfekt. دا یعنی په ښي طرف باندې لوبه کوي یعنی ښی طرف یې ده. Roger Federer ist Tennisspieler und gewinnt viele Turniere. یعنی دی په ټینس کې لوبه کوي او هغه د ټینس ډېرې لوبې ګټلې دي. wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern in Basel. یعنی دی له خپلې میرمنې او ماشومانو سره په بازل کې اوسیږي. دا د همدې په اړه باندې معلومات و چې د ټینس لوبوي، د ټینس ډېرې لوبې یې ګټلې دي او د چا سره چېرته اوسیږي. همدارنګه دلته راځو پنځم. Felix Jan ist DJ. studiert ein Jahr lang Musik in London. دا فلیکس دا د په لندن کې میوزیک زده کړې کړې دي په میوزیک برخه کې او د ډي جې کو میوزیک چې د په هغه برخه کې. Der Remix von Chiliada ist ein Hit. یعنی د چې هغه د همدا سندره د چیرلیډا هغه یو هیټس ولا یعنی ډیرو خلکو خوښه کړه. Die arbeitet oft mit anderen Musikern. دا یعنی اکثره وخت له نورو سندرغاړو سره یو ځای کار کوي. Sein erstes Album heißt I. د اولنی البوم چې هغه یو یا I هر څه هغه نومول کیږي. دا د همدې اوازخوان په اړه باندې معلومات و. شپږم. Laura hat sich den medialen Zuhause. یعنی همدې چې د 14 میډالونه یې کور ته راوړي دي. Sie ist Beatelchen. دا یعنی همهغه ژمنۍ لوبه چې وي کله چې په واوره یا کرلونو باندې خوځېږي یا سپورټ کوي همهغه لوبه کوي. Sie trainiert sehr viel. دا یعنی ډېر ټرینینګ کوي.
sie lebt die Berge und die Natur. دا یعنی له غرونو او طبیعت سره مینه لري. Ihre Hobbys sind Klettern, Mountainbiken und Zigtouren. یعنی په غرونو کې سایکل چلول und یا په کارالونو یا په واوره باندې ښویېدل. Abdelkarim ist in Bielefeld geboren und seine Eltern kommen aus Marokko. یعنی عبدالکریم چې دا هغه په بیلفیلد کې پیدا شوی ده او مور و پلار یې له مراکو څخه راغلی دی. Er macht Comedy und hat im Fernsehen eine Show. کمیډي برخه کې ده او د تلویزیون یوه شو لري. Die Stand-up Migranten. همدغه شو لري. یعنی Stand-up Migranten. Birgit Minichmer ist ein Star aus Österreich. دا یعنی یو ستوری ده له استریا څخه یا له اتریش څخه. Sie spielt in Filmen und in vielen Theatern. یعنی فلمونو او تیاتر کې لوبیږي. Sie lebt in Wien und Berlin. یعنی دا په وین په استریا کې او په برلین کې اوسیږي. نو دا و د همدې کسانو په اړه باندې د هغوی خاطرات یا یادښتونه د چې هغه مشهورې څیرې وي. نو همدا نهم درس دلته خاتمه مومي. په راتلونکي درس کې به څلورم څپرکی یا څلورم چپټر شروع کړو. نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. که کومه غوښتنه لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ یا د چینل په اړه باندې معلومات نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. نو تر بیا درس پورې ښې چارې د الله په امان.